السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب د خپل بیان کړی د الیکشن باره کې نه خلک الیکشن دی اوس به خلک کورون ته خلک ګرځي نو دې باره کې شیخ صاحب بیان کړی دی. موږ ته پکار است خې وډګانې مخې ته راوړو ځکه چې نن سبا الیکشن ورځ دی ټول خلک به کورون ته روان وي. پلانې بابا مړ دی والا دوا کوه خبر نه درې کاله مخکې به مړ نن بر روان وي الیکشن ورځ دی. دا شیخ صاحب د بیان وګورو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک سره کامل کې سبحان الله ماشاءالله هم مولي کرا زما ستاوین سکی او په بار ملکونو کې ځان له بنګلې جوړای نن وایي چې غریب دې تباه شي دنه د وینه راوباسم دا دې مړ شي دا دې ختم شي چې زه په بار ملک کې ځان له ښه مضبوطه بنګله جوړه کړم او ځان له بنګلې جوړه کړم. یعنې زه حیران په دې یم د مارونو کله حیران شم زمونږ د خلکو چې یو رکوټې غوندې چې لږ مالدار شي یو رکوټې کارخانه جوړه کړي نو دا کارخانه ګټه کوي که تاوان کوي؟ تاسو نه تپوس کوم ګټه کوي. او چې سخت کال یې یوه جوړه کړه نو رښتیا ووایه کال له دویمه او دریمه جوړوي که نه جوړوي؟ دې پلور میل ته وګوره که نه رکوټې کارخانه ده سخت کال یو پلور میل د کال له دوه جوړ کړي بل کال له درې جوړ کړي ګټه کوي. کارخانه دې دپاره چې هغه ګټه کوي ګټه. ستا د پاکستان په کراچۍ کې د ټولو نه لویه کارخانه سټیل میل دی چې دا په ایشیا کې د دې نه غټه کارخانه بله شته دی نه هغه د کال په اربونو تاوان کوي. هلکه کارخانه او تاوان یو سړي چینچي اغشتې ده ګټه والا کوي یو سړي موټر کریل اغشتې دی ګټه والا کوي او بعضې خلکو جزونه اغشتې دي پرایویټ دا جزونه بعضې پرایویټ کمپنۍ دي بعضې خلکو یو پنځه شپږ کسه یو ځای شوي ځان له جزونه اغشتي څونه ګټه وله کوي. او ستا پی آی ای زما په خیال ما اوس واورېدل پرون چې په تیر شوي کال کې 100 اربه روپۍ بایللي تاوان کوي. دا ولې تاوان کوي؟ دا غله دي مشران غله دي ټول ګن کپان ټول ډاکوان یو ته وي ته غلې بل بل ته وي ته غلې یو ته وي ته ډاکوي او بل بل ته وي ته ډاکوي. د خدای یاره پړونو کې نشته. عوامو له ریلیف او عوامو له فایده ورکول دا نشته. اوس به بیا مونږ چغې واو یو خو د خدای خاطر وکړئ یو خبره د ما واورئ تاسو ته مې مو چې څوک هم زما خبره اوري چې دا سیاست په دې سیاست یو بل سره جګړې مه کوئ. اوس به کور په کور بیا جګړې شروع شي یو به د یو جنډه خیږي یو بل به د بل جنډه خیږي یو به یو ته کافر او بل به بل ته کافر یو به یو ته ظالم او بل به بل ته ظالم او دنیا کې به یو بل سره جګړې جوړې شي او غم خادی به د خلکو ختم شي. خدای ته وګورئ د دې سیاسي مشرانو د خاطر یو بل سره جګړې مه کوئ. ته د یو بل په غم کې پکار راځې د یو بل په ښېګړه کې پکار راځې یو بل له مړي ښخوئ یو بل له جنازې کوئ دغه دله نه راځي. ګورئ دا به اوس را پیدا شي دوا به وکړو چې بابا ته اواز کا اله زه راغلی یم چې هغه سره مې بابا خو 15 کال وشو چې مړ شوی خو 15 کال وشو چې مړ شوی بابا ته اواز کړم دا شوي دي. یو سړی راغلی وی بابا ته اواز کوي راځه چې بابا له دې بوځم هغه بل ځای دی وی اواز کوه ته وي هغه اخوا تللی دی هغه له دی هلته بوځم د مټې د مقبرې ته بوته وي دا بابا اورتې غواړه د لاندې کې پروت دی. دقه زمونږ حالت دی. د دې خلکو دپاره مونږ جنګ هم کوو مونږ جګړې هم کوو مونږ رشتې هم پرېږدو. بس دا چا چې څه نظریه او د چا کم سوچ دی هغه د هر چا خپل دی.